دا شپږمه نبی کیسه ده چې الله پاک یې بیانوي د ایوب علیه السلام. ایوب علیه السلام باندې الله پاک ډېر غټ ازمایش وکړي، 4 ازمایش یې وکړه، امتحان. په آخر کې 18 کاله بعد د الله پاک ته فریاد وکړي، په دعا سره الله پاک د دې بیان کوي. ده وویل چې یا الله زه مسه کړی یم ضرر، مختلف تکلیفونه مشکلات پر ما باندې. ته په تمام مهربانانو کې هغه لوی مهربانه ذات ته، یا الله و تا ته ما دا آواز وکړي. الله پاک فرمایي چې ما د ده دعا قبوله کړه او له ده څخه مې هغه ضرر لرې کړي، که بدني و که مالي و که جسماني و، هغه ما ځینې لرې کړي. او کوم شیان چې ما له ده څخه اخیستي وو هغه م بېرته ورکړو. اولاد یې ځینې اخیستی وو، بېرته الله پاک اولاد ورکړي. مال یې ځینې اخیستی وو، الله پاک بېرته ورکړي. صحت یې ځینې اخیستی وو، الله پاک بېرته صحت ورکړي. الله پاک فرمایي چې دا زموږ رحمت دی او دا واز او نصیحت دی. دغه واقعې د انبیاو هغه خلکو لره کوم خلک چې د رب عبادت کوونکي دي، دا الله پاک بیانوي. و ایوب اذ نادا، یاد که ای پیغمبره هغه ایوب چې کوم وخت د آواز وکړي په دعا سره، ربه و رب ددت انی مسنی الضر، چې ده وویل چې یا الله زه مسه کړی یم هغه ضرر، مختلف تکلیفونه پر رالو، مال مې د لاسه ووتی، اولاد، صحت، تعلقات. وانت ارحم الراحمین، ای پروردگاره ته په تمامو راحمینو کې هغه لوی مهربانه د رحمت والا ذات دی. فاستجبنا له، الله پاک فرمایي چې موږ اجابت وکړي ده لره، یعنې د ده دعا مې قبوله کړه. فکشفنا ما به من الضر، او لرې مې کړي هغه تکلیفونه چې په ده سره وو، له هغه ضررو څخه هغه موږ لرې کړي. وآتیناه اهله ومثله، ورکړي موږ و ده ته هغه د ده اولاد، د هغه په مثل نور مې پسې ورکړي. معهم سره د ده له دغه اهله څخه نور مې دغونه پسې ورکړي. رحمة من عندنا، دا رحمت لو له جانبه څخه الله پاک وایي زما له طرفه دا پر ده باندې رحمت و. و ذکرى للعابدین، او دا واز او نصیحت دی کم څوک چې د الله پاک عبادت کوي، عابدینو دپاره په دې کې ډېر واز او نصیحت دی. مفسرین علماء کرام تر دې آیاتو لاندې په تفسیر کې لیکي چې ایوب علیه السلام کوچکې ایشیا یې ورته وایي چې د دې علاقې و. نن سبا دغه علاقه د ترکیانو په قبضه کې ده، د ترک. ایوب علیه السلام د دغه علاقې و. د ده د پلار نوم و عیش، ایوب بن عیش. ده ته الله پاک 2 زامن ورکړي ول، 3 لوڼې وې. ده ته الله پاک ډېر مال او دولت ورکړی.
مفسرین علماء کرام لیکي چې 7,000 د ده اوښان 3,000 د ده اوښان 7,000 پسونه ول 500 جوړې غوایي ول ډېر باغ و فصلونه او کښت او کروندې یې درلودې د ده ډېره ښه ځواني وه د ده به همیشه لنګر و په سوو خلک به د ده پر سترخوان باندې ناست و ده به د توحید دعوت ورکوي مفسرین علماء کرام د ده د ازمایش یو څو وجوهات بیانوي یوه وجه یې دا بیانوي چې یو ورځ دی راووتی خپل مال او دولت ته چې وکتل نو په ذهن کې دا راوګرځېده چې تر ما ګوا ډېر لوی مالداره سړی نسته تر ما غټ دولتمن معززه سړی نسته د ده دغه ذهن و الله پاک ته خوند نه کوي الله پاک په ده باندې ازمایش بل قول علماء کرام دا لیکي چې دی یو ورځ روان و د ایوب علیه السلام یو مظلوم و هغه له ده څخه مدد وغوښتی چې ته زما مدد وکړه د ده ډېر تلوار و په دا مظلوم کې دی ډېر سوچ نه کوي د هغه خبره ته اهمیت نه کوي الله پاک ته د ده دغه عمل خوند نه کوي او په ده باندې ازمایش بل قول مفسرین علماء کرام دا لیکي چې ده به همیشه یو پسه بیا حلال کړي بیا به کباب کړي بیا به تر ټولو مخکې دا د ده ارد ګرد چې کوم همسایګان ور دا لره به ور واستو نو یو ورځ د پسه کباب کې همسایګان لره نه ور واستوي الله پاک د ده دغه عمل نسو خوش ازمایش او امتحان خوش بعضی مفسرین لیکي چې شیطان و الله پاک ته وویل چې دغه ایوب چې ستا دونه شکر ادا کوي دې ته تا مال او دولت ډېر ورکړی تا ډېره مهرباني پر کړې په هر لحاظ دې پر ده باندې ډېره مهرباني کړې نو دی ځکه ستا شکر ډېر ادا کوي علماء کرام لیکي چې ایوب علیه السلام به د الله پاک شکر ډېر ادا کوي نو شیطان ویل که چیرې پر ده باندې سختي و تکلیف راغله بیا به دی ستا شکر نه ادا کوي الله پاک ویل چې دا زما دی پیغمبر دی چې دا په هر وخت کې شکر ادا کوي نو الله پاک په ده باندې ازمایش مفسرین علماء کرام لیکي چې د ده یو زوی دعوت کړی و د ده ګرده کور یې غوښتی و زامنې و زمانې و لوڼې وې دا ګرده خاندان د ده یو زوی دعوت کړی و دوی یې غوښتي و چې دعوت له به راځئ ایوب علیه السلام ویل چې دا ګرده ولاړ سو نو کور کې خو نم یو سړی ضروري دی چې پاتې شي ته یې ورسئ خپل دعوت وخورئ چې ته یې رالاست بیا به ما او خپله بیبي یې ښوله ما او دا به بیا ورسو دوی چې ورلو د خدای شانو د هغه مکان چت پر دوی باندې راونړېدی د ده چې څه اولادو دا ګرده کې ولاړې سره د لوڼو سره د ګرده یو دی پاتې سو یوه یې بیبي پاتې سو دغه رقم پر مال باندې حملې شروع شوې مال یې تمام کې تمام له لاسه څخه ووتې تر دې اندازې پورې مجبوره سو
تر دې اندازې پورې مجبور سو چې د ده کوروالا دا مطلب په کورو کې بې مزدوري کول، د خلکو په کورو کې بې جارو وي. د ایوب علیه السلام کوروالا د خلکو کپړې بې پرې مینځلې. پر ده باندې داسې بیماري راغله. بعضې مفسرین لیکي چې په زرو چنجان د ده په بدن کې پیدا سو. لیکن بعضې مفسرین لیکي چې دا د چنجانو خبره چې څوک کوي دا غلطه ده. الله پاک خپل نبي په دغه رقم بیماري باندې نه مبتلا کوي. لیکن و ډېر سخت بیمار، بدن یې زخمي و، زخمونه و باندې 18 کاله په دغه بیماري باندې دی مبتلا و. د ده بیبي را روانه وه. مفسرین علما کرام لیکي چې یو حاکم او طبیب و، هغه دا دواوې خرڅولې. نو د ده بیبي ورته ودرېده چې زما خاوند ډېر ناجوړه دی، خو زه پیسې نه لرم، که ته یو ګولۍ او یو دوا راکې. هغه ورته زه پیسې نه غواړم، صرف ته دا بیا ووایه چې زما و خاوند ته شفا حاکم ورک. کمزورې والا دی به راله چې و خاوند ته ایوب علیه السلام ته چې وویل. ایوب علیه السلام په د 18 کاله کې مفسرین علما کرام لیکي چې ده و رب ته هم دا نه ویل چې الله ماته صحت راکړه. دا بیبي به ورته ویل ده زه له ربه څخه شرمېږم، اویا کال یې پر ما باندې هغه نعمتونه کړي دي، هغه احسانات یې پر ما کړي دي. نن که الله پاک یو څه امتحان پر ما راویستلی او زه دا نه کم برداشت، نو زه له ربه څخه شرم حیا کوم، زه دا دعا نسم کولی. لیکن چې بیبي دا خبره ورته وکړه، نو دی ډېر افسوس یې وکړي چې زما په کور باندې اوس هغه د شرک الفاظ رانه نه وځي. نو یې دا وویل چې یا الله، اذ نادا ربه، په دا وخت کې د اواز وکړي و خپل رب ته، انی مسنی الضر، چې ای پروردګاره زه ضرر مسه کړلم، او ته چې یې تر تمامو مهربانانو لوی مهربانه یې، و انت ارحم الراحمین، ته په تمامو رحیمینو کې هغه لوی مهربانه ته. الله پاک فرمایي چې د دغه دعا دا ما قبوله کړه، او پر ده باندې چې کم ضرورونه و دا ګرده. الله پاک په بل ځای کې په یو آیات کې فرمایي چې موږ چې ده پښه ټک وله له هغه ځایه څخه چینه راوغورځېدل، او موږ ورته وویل الله پاک فرمایي چې له دا چینه کې لمبېږه او د دې اوبه څښه. د ده کور والا په مزدوري پسې تللې وه چې چینه پیدا سوله، دی چې په هغه ولمبېدی او هغه یې وچښلې. الله پاک ښه صحت ورکوي، داسې صحت چې کوروالا یې راله هغې نه پېژندی. هغې ورته ویل چې دا زموږ کور له دا اجنبي څوک راغلی؟ ده ورته ویل زه ستا خاوند یم، ایوب یم ستا خاوند یم. دی ورته ویل چې ته له ما سره مذاق مه کوه. هغه ورته ویل زه مذاق نه درسره کوم، د الله پاک پر ما باندې مهرباني وکړه. علما کرام لیکي چې کوم سړی شکر ادا کوي، الله پاک به خود ازمایش او امتحان پکوي. لیکن تر دا کم نعمتونه چې له سړي سره ورسره یي، تر دې اضافه الله پاک ورکوي. په یو روایت کې نبي علیه السلام فرمایي الله پاک له هغه بنده څخه بې حد خوشحاله دی کوم سړی چې ډوډۍ وخوري، اوبه وڅښي،
د الله پاک حمد او ثنا بیان کړي او دا ووایي چې الحمدلله. له دې څخه الله پاک ډېر له بنده څخه خوشحاله کېږي. په یو بل روایت کې اسماء بنت یزید فرمایي چې د قیامت په ورځ چې الله پاک د اولین او آخرین انسانان را جمع کړي نو به ووایي فرشته چې نن به هغه عزتمن خلک معلوم شي چې معزز انسانان څوک دي. نو فرشته به اعلان وکړي چې هغه خلک را جلا سي کومو خلکو چې د شپې به خپل اړخونه له بسترو لرې ساتل یعنې عبادت به کوي تهجد به کوي هغه خلک را جلا سي. بیا به د حدیث شریف کې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې دا خلک به ډېر کم وي. بیا به فرشته اعلان وکړي چې هغه خلک را جلا سي کومو خلکو چې په خرید او فروغ کې په تجارت کې له الله پاکه څخه نه و غافل الله یې په یاد دا را جلا سي. بیا به دا را جلا سي لیکن دا به هم ډېر لږ. بیا به فرشته اعلان وکړي چې هغه خلک را جلا سي چې هغه پر هغو باندې که به تکلیف رالی که به راحت رالی که به ښه حالت رالی که به مصیبت رالی دوی به د الله پاک حمد بیانوي د الله شکر به ادا کوي. دا به هم را جلا شي دا به هم ډېر لږ وي. له دا نورو سره به الله پاک حساب او کتاب شي. ګواکې تهجد کوونکي خلک دا کاروبار او خرید و فروخت چې دا انسان له الله پاکه څخه نه غافله کوي دغه خلک او بل په هر وخت کې د الله پاک حمد او شکر کول له دې سره ګواکې د دې حدیث دا مطلب دی چې له دې سره حساب الله پاک نه کوي له دا نورو سره به حساب شي. داود علیه الصلاة وسلام به یو دعا کوله په هغه دعا کې به 4 شیان به ده په کثرت سره غوښتو. ویل یا الله ما ته د ذکر والا ژبه راکړي یا الله و ما ته د شکر والا زړه راکړي یا الله ما ته د صبر والا بدن راکړي او یا الله ما ته داسې بیبي راکړې داسې کوروالا راکړې چې هغه په دنیایي امورو کې هم زما معاونه وي او د آخرت په امورو کې هم زما معاونه وي. په روایاتو کې راځي چې داود علیه الصلاة وسلام به له 4 شیانو پناه غوښته. یو بیا دا ویل چې یا الله زه له هغه اولاده څخه پناه غواړم کم اولاد چې پر ما باندې حکومت کوي. زه له بل بیا ویل چې یا الله زه له هغې کوروالا څخه پناه غواړم کومه کوروالا چې ما بې وخته سپین ږیری کړي. بیا بیا ویل دغه پناه بیا غوښته یا الله له هغه ماله څخه زه پناه غواړم کم مال چې زما دپاره اوبالي. او 4م به پناه غوښته ویل یا الله زه له هغه همسایه څخه له هغه ملګري څخه پناه غواړم چې یو ملګری زما خوبیانې پټوي چې په ما کې خوبیانې هم شته دی دا پټوي دا نه بیانوي او چې په ما کې یو خامي وویني دا خامي نو د لکړې پر سر اخیستې ګرده دنیا را خبروي. له دی ملګري څخه زه پناه غواړم. په یو بل روایت کې راځي چې په سړي کې 2 خصلت دی دا الله پاک په صابر او په شاکر کې شمیري. یو دا خصلت چې د دین په امورو کې تر ځان ولوړ سړي ته ګوري. د دین